حدیث پاک کې راځي جنت البقیع ته جنازه راغله سردار دو جهان رحمت للعالمین پیغمبر موجود دی رسول الله خپل جنت بقیع کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چراغلی جنازې لمانځه ته ودرېدی لمانځ د جنازې ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي دا سړي باندې خو به د چا پور نه باندې یو سړی رالی وای 2 روپۍ 2 دراهم پر باندې پر دې سړي نبی علیه السلام په ټوره واخیستی روان سو وای ستاسو پر ملګري د جنازې لمنځ وکئ زه نفر کوم دا صحابي دی صحابي په دواړو غوږو یې واوري څوک دی صحابي دی 2 روپۍ پر باندې دی 2 روپۍ ستا سردار دو جهان لمنځ د جنازې نه باندې کوي د وخت پر ظالم چې څوک د جنازې لمنځ کوي د دې به څه حال د دې به څه حال وي دا چې سړی پر مردار عقیدې والا د جنازې لمنځ ستا په لمانځه باندې ملا صاحب بخښل کېږي پر یو څوک چا چې رسول الله جنازه وکړي پر عبدالله بن ابی بن سلول چا جنازه وکړي رسول الله الله تعالی په سورة توبه کې ورته وایي چې 80 واره یې پر وکړي هم یې نه بخښم لمنځ د رسول الله دی جنازه د عبدالله بن ابی بن سلول د وخت د لوی منافق رئیس المنافقین ده داسې کول نه دي پکار ملایان دي په خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړي چې د چا جنازه کوم د چا لمانځه ته مخکې یم دا څوک دی لږ سوچ کول پکار دی که بس هسې تېره زوه ولاړه خلاص زوه نه تا کړي نه ما فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره دا خو د ذرې ذرې حساب را روان دی که د امي سره کېږي د امي سره کېږي ملا صاحب ستا سره هم په الله قسم وسي ستا سره به هم کېږي یاد ساته دا که د خلقی پرچمی سره کیږي دا که د داسې ظالم منافق سره کیږي ته چې د ظالم منافق جنازه کوي مولا صاحب ستا سره به هم کیږي شی یاد ساته په دواړو غوږو یې واوره د حشرګاه میدان ته به راځو سره د خیر د الله تعالی په حضور کې به بیا موږ تا در ګریوان رانیسو تا به در ګریوان خواجه حافظ خوخ ویلی دی وای من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کرد آن آشنا کرد د فردوس خود زکه نژاړم چا خو پردی دی زا سره خو چې بد کړي دي هغه خو سپید پوشو کړي دي چې هغه د هغو عقیده د ددر عقیده لا خرابه ده دونه عقیده مرداره ده دا قانون دی چې اوسې په خوی به د هغو سې دا به خامخا ضرور داسې عقیدې والا به د داسې عقیدې والا جنازې غایبانه کوي یا به یې جنازې کوي داسې خلک به یې هغه سړی وای پر صحابي ورته وای یا رسول الله 2 روپۍ پر باندې دي 2 دراهم پر باندې دي پیغمبر علیه السلام وای زه جنازه نه کوم تاسو جنازه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان سو حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه را منډه که رسول الله در لاس ونیوي ته یا رسول الله ستا ملګری دی پاک صحابي دی یو 2 روپۍ پر باندې دی هغه په ماس ویزې ادا کوم حضرت قتاده ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ چې کله 2 روپۍ پر ځان کې حضرت رسول الله د جنازې لمنځ وکي حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمای په سبا چې را روانم رسول الله په مخ را لې سړی چیرې دی وای مال 2 روپۍ ورکوم وای دروسه دي لا نه دي ورکړي کدی خبر وای چې ته دونه ځنډې ما نه ورکاوي لمنځ د جنازې په ما حالونه زموږ حال څنګه دی بندی غاړي ولاړ شي خلک باک نه پکوي یو کس خو دغه چې د دوژخ د ګرم اوبو او د اور په مابین کې ځغاستې یو کس هم دی
دویم کس چې هغه کلمې پسې راز کیږي هغه کلمې پر پیچله سوي دي دا سړی څوک دی دا سړی څه عمل کاوی په دنیا کې دې څه کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا هغه څوک دی چې د بولو سه بدن و جامې نه ساتلې بعضی خلک بعضی زنانه او داس نه و چې جامې سمې د بولو سه نه ساتي نو په دې وجه باندې د بولو ډیر سخت عذاب دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا چې بدن نه ساتي د مردارۍ نه جامې نه ساتي د مردارۍ نه دا به د جهنم او د حمیم او د جهنم په مابین کې زغلی منډي براوي داسې به پستړیا او عذاب اختای نور جهنميان به د څه په تکلیف رسول الله فرمایي استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه د بول نظام ساتي عام عذاب قبر هم د دې صفي شي بدن ساتي جامې ساتي دریم کس چې ځغاستې منډې وهلې دې ته څه تکلیف په دنیا کې پیښ شوی و دې څه کړي و حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک چې در خوله در خوله او در پزې ویني زوي د دې بیدل دې ته کم مشکل پیښ شوی و دې څه کړي و په دنیا کې کم مصیبت باندې راغلی و چې الله تعالی په دومره سخت عذاب باندې اخته کړی دی دې بیا دا و چې یوه خبیثه کلمه یوه بده خبره بې واورېده دومره خوند بې پر اخستی لکه د خپلې بیبي سره چې جما کوي خبیثه کلمه بې واورېده بده خبره چې مې واورېده در خاورو لاندې کوي مې راپورته کوي می راپورته کوي کدی راپورته که نور بدبهی جوړوي کور د خبيث خبري اوریدول بعضی خلک خبيث خبري ته ګوري بعضی خبيث کلمې اوري چې وادي اوریدل ورته ودی کتل دومره خوند پر واغستای لکه سړی چې د خپل بیبي پر جما باندې خوند اخلي دا سړی به الله تعالی په هغه عذاب باندې اخته کوي څلورمه ډله دا چې په مابین کې زغلي په مابین کې زغلي کله حمیم لورځي کله جهنم لورځي په دومره عذاب اخته دي جهنميان هم د دې د لاسه په تکلیف دي دا هغه ډله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې د خلکو غیبت یا د خلکو شیطانت غیبت کاوي او شیطانت چغل خوري کوله نمامت کاوي دا به الله تعالی فدغه عذاب اخته کوي الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو وساتي ډیره سنگینه جزا ده ډیره سخت عذاب دی د داسې خلکو د پاره چې غیبت کوي خپل ژبې کنټرولول فکار دي خپل ژبې راګرځول فکار دي خپل ژبو سره احتیاط کول فکار دي ستاسو زین کې دا در نسی مخ کې جمعو کې می تیره که مسله د پاسق غیبت بکئ هغه څوک چې موثر په ګناه او معصیت باندې هغه کې به خبره کوي خلک به پوه کوي د په عقیده باندې چې دا دومره ضررمند دي ګور پام کوه پر ورسته عقیده باندې برابر نسی د داسې خلکو نه به خلک اګاه کوي خلک به خبره سبا داسې نه چې بیا داسې ځای راسي چې موږ خو ولا په دې خبر نه اوس موږ ته پته ولګېده دا شی یاد ساتي د داسې چا نه ځان را کنټرولول فکار دي چې د هغو عقیدې خراب وي د هغو خبرې خراب وي د هغو عمل خراب وي د هغو یو کردار سم نسته یو کردار سم نه لري په جهان کې بیا د هغو خلکو سره ناسته پاسته کښېنستل د هغو سره اجازه نشته په شریعت مقدسه کې د داسې چا خبرې اوریدل چې د شریعت سره برابر وي داسې چا خبرې اوریدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر وي د داسې چا تایید کول چې د رسول الله پر طریقه باندې برابر وي عمل یې تک سپین قول یې تک سپین عقیده یې تک سپینه دنیا ته تک سپین الله تعالی ښکارا کړی دی الله دې نور هم تک سپین وځلوي هغه څوک چې د اسلام دین یې خوښ وي اسلام یې خوښ وي سل په سل کې سوچه اسلامي نظام غواړي هغه چې په هر ځای کې الله رب العزت دې په استراحت کې چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کې
چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور الله رب العزت دې موږ و تاسو زموږ ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راوړي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.